अफगानिस्तान उसी पटड़ी के ऊपर है। इस बार मैदान पर सिर्फ बल्ले और गेंद की आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज होंगी। बड़े मैच के लिए तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही है और हमारी ट्रेनिंग सीरीज उसमें हेल्प करेगी। د اگست 9 د افغانانو لپاره د انتظار ورځ، هغه ورځ چې موږ یې ورته انتظار کړی او شیبه مو ورته شمارلې دي. د متحده عربي اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه سیریز پیلېږي. خلو باکر ډیر سیریز دا زموږ غټ ارمان دی. نه بس نور راکه بالک نه بالک پاکستان باید ګونه باید د دغه لوبلړۍ لومړۍ لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده، خو پاکستاني رسنۍ د افغانستان په تړاو باندې ډېرې ګرمې تبصرې کوي او جالب ټکی پکې دا ده چې ټولې مثبتې تبصرې دي. फाइनली दोस्तों, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपने 22 लड़कों की जो प्रिलिमिनरी टीम है ना वो अनाउंस किया है। भाई एशिया कप भी खतरे में नजर आ रहे यार। पाकिस्तान की टीम अगर जीतेगी ना कोई मैच, सलमान आगा टीम की क़यादत करेंगे। फ़खर जमान और वसीम जूनियर भी स्कॉच का हिस्सा हैं। अच्छा मुकाबला होगा। गूगली बहुत आला करते हैं राशिद खान, बड़ा उनको पिक करना मुश्किल है क्योंकि उसी एंगल से वो लेग स्पिन करते हैं, उसी तरह से गूगली कर देते हैं। د پاکستان پخوانی کرکټر شعیب اختر د دغه خبر پخلی کړی دی او ویلي دی چې افغانستان په اوس وخت کې د اسیا دویمه قوي لوبډله ده او پاکستان به حتی 129 منډې هم ونه شي کړی د افغانستان پر وړاندې. د دغه درې اړخیز سیریز هدف دا دی چې د ایشیا کپ یا د اسیا جام لپاره لوبډلې قوي سي او تمرینات وکړي. خو افغان لوبډله له امارات او پاکستان سره مخ ده او د لوبلړۍ څخه به کافي تجربه ولري. په دې تړاو باندې د ملي لوبډلې بریدګر لوبغاړی رحمان الله ګربز داسې وایي: انشاءالله پورا آمادگی لرو چې د پاکستان په خلاف باندې ښه لوبه وکړو او انشاءالله امید هم دغه ده چې دا لوبه وګټو. زمونږ کوشش او اراده هم د ګټلو سره دي. افغانستان د اسیا جام لپاره یو سکواډ اعلان کړی دی. په دغه نوملړ باندې مختلفې تبصرې دي. د کرکټ ځینې مبصرین دا ډېر بهتره ګڼي چې یو څه ځوان لوبغاړو ته وخت ورکړی، خو ځینې د کرکټ مبصرین وایي چې دا نامناسبه ده چې هغه ځوان لوبغاړي چې هغوی پوره وړتیاوې لري هغوی پکې نه لیدل کېږي او شپږیزې ځینې لوبغاړي یادوي چې باید ورته چانس ورکړل شوی وای او د سیریز کې ازمایل شوی وای. د کرکټ یو مبصر عبدالستار په دې تړاو غږېدلی او د هغه نظر اورو. هماغه د لیګ په بنا باندې لوبډله جوړه شوې ده، هماغه سیم ملکان دي او هماغه سیم سټوري به یې موږ په سټارټ کې ونیم میچو ګټو مینس کې بچې دی په میچو نه وګڼو د ټورنمنټ نه باوځو. خو الله دې داسې نه کوي. په ټوله کې دغه لوبلړۍ د افغانانو لپاره خورا مهمه ده او دا چې کله افغانستان له پاکستان سره مخ کیږي دا بیا افغانستان د کرکټ مینوالو ته له نړیوال جام هم مهمه ده. په دې وروستیو کې پاکستان مبصرینو ولې د افغانستان د کرکټ ټیم ډیر تعریف کړی دی. یو دا ده چې افغان لوبډله د دې وړ ده چې باید تعریف وشي او په دې وروستیو کې چې کله د 2023 نه دې خواته مونږ کوم مزل د کرکټ لرو هغه واقعا د ستایلو وړ دی. افغانستان په لومړي ځل ډیر غټ سترې لوبډلې ماتې کړې. دویم د افغانستان د کرکټ بنسټګر او د افغانستان د کرکټ یو مشر تاج ملوک عالم ویلي دي چې پاکستاني رسنۍ او مبصرین غواړي چې افغان لوبډله یو ډول مغرور کړي تر څو په میدان کې هغه خپل فکر او هغه خپل ستراتیژي او هدفونه هیر کړي او دوی دغه تبصرو تر اغیز لاندې راشي یو ډول مغرور شي. نو وس راځو د کرکټ یو بل مبصر ګوهر صافینه اورو چې دغه سیریز او دغه لوبلړۍ څومره مهمه ده د افغانستان کرکټ ټیم لپاره. اوس ماشاءالله افغانستان یو قوي لوبډله ده. د پاکستان سره به سیریز ډیر مزیدار وي، ډیر خوندور وي. زه باوري یم چې انشاءالله لکه څنګه چې موږ افغانان په ویاړو په خپل لوبډله باندې همداسې په جذبه باندې لوبه کوي او انشاءالله دغه سیریز به د افغانستان په بری پای ته رسیږي. دا چې د افغانستان کرکټ لوبډله څومره د دې لوبو لپاره چمتو ده، د افغانستان لوبډلې ډاډ ورکړی چې د پاکستان سره د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او له افغانانو یې غوښتي چې د بریا لپاره یې دعا وکړي.